دا د روب ختیځ لور ته د سیلیج په نامه یو لوی خوړه یا مانده دی چې په دې کې تل د ګڼو باراني اوبو نیزونه یا سیلونه راځي. نن هم دغه ګڼې اوبه راغلي دي. موږ څو ملګري په سایل راوتلي یو. دغه بشرمل ناصر صاحب دی چې د پښتو ژبې ډېر نومیالی او ډېر پیاوړی شاعر دی. بشرمل صاحب څه وایي دغه سیلیج دی چې کله راشي دلته ځوانان په سیل راوځي دا څومره خوند کوي که نه؟ دا ډېر خوند کوي. هر وخت ځوانان په داسې وخت کې راوځي بیا دلته عکسونه اخلي او د دوی لپاره نیمایي ځوانان له ځان سره خوراکونه تیار راواخلي او په دې ځای کې مېلې جوړوي او ډېر خوندونه اخلي. په داسې ورځ کې بیخي ګڼه جوړوي او ځوانان راځي او دلته د دې سیلونه او اوس له یو بل ځوان شاعر بهار ناصر سره خبرې کوو. دی هم له موږ سره نن په سیل راوتلی دی. بهار صاحب دا راته وایي چې کله کله دغسې یو موسم وي داسې یو خوندوره هوا وي چې باران شوی او دغه مانده راغلی وي. څومره خوند ځینې اخلي له دغسې موسم څخه؟ ډېر خوند ځینې اخلي، ډېر زیات خوند ځینې. نو دغسې موسم په اړه د ستا تخلص هم بهار دی. په دغسې بهار موسم کې یو ښه شاعرانه بیت راته ووایه او خوندور بیت. بهار صاحب خو دغه دی ما ته وخوړه زیارکښ صاحب ته ورسو. زیارکښ صاحب له دغسې موسم نه د یو شاعر په حیث څومره خوند اخلي؟ دا خو د قدرت خپل موسمونه دي. دا یو موسم دی او ډېر خوند کوي. زموږ وطن دوی د بارانو ضرورت، بارانو ته اړتیا لرو. د خدای لوی نعمت دی. ډېر ښایسته باران شوی دی. او تا د بهار په حواله د یو بیت خبره وکولم. اورم بجار شپه قرار د زړه قرار سندرې راوړې وزیر بهار د بهار سندرې. ډېر ښه. زیارکښ صاحب هم د پښتو ژبې تکړه شاعر دی. د شعرونو یوه ټولګه چاپ شوې ده. د شعرونو هغه ټولګه څه نومېږي زیارکښ صاحب؟ دا سندرې د انسان د کدې نه. او اوس د شعرونو یوه بله ټولګه هم چاپېږي په نږدې ورځو کې به ستاسو لاسونو ته در ورسېږي. اوس زموږ یو بل ګران ملګري ته ورځو. دی په کوټه پوهنتون کې د ټولنپوهنې یا د سوشیالوجي د مضمون استاد دی. محمد رحیم ناصر صاحب دی هم زموږ سره په سیل راوتلی دی. رحیم صاحب د کوټې په یو شاعري ماحول کې هلته په شاعري چاپېریال کې ژوند کوي. کله چې دغسې خپلې سیمې ته راسې ژوب ته څومره خوند درکوي داسې موسم کې چې راوځي؟ ډېر ښه خوند کوي. په کوټه کې به دا نوم نه خلاصه فضا نشته. ټوله آبادي درسره کوي. بهر وځي هم تر ډېر ځایو پورې. لیکن په ژوب کې ما د ښار راوځي بهر نو بیا یې دونه ښایسته فضا په دغه ګرمۍ په ماحول کې داسې موسم یې ډېر ښه خوند کوي. ډېره مننه. نو کتونکو تاسو وینئ دغه د سیلیج یو لویه خوړه ده. دغه نیز راغلی دی. ډېر خوند کوي. ډېر ګڼ شمېر خلک دلته راوتلي دي، په سیل راوتلي دي. زموږ یو بل ګران او ټول زموږ کشر ملګری ستوری شعرانی دی. ډېر جانانه سړی دی. ډېر ګران ملګری دی. او دغه نن سیل موږ د ده په برکت کړی دی. راوتلي یو د ده په موټر کې راغلي یو. نو له ده به وپوښتو چې دی تل په دغسې سیلونو راځي. نن چې شاعران ملګري ورسره راغلي دي دی څومره خوند ځینې اخلي؟ مننه بارکبار صاحب. ستا غوښتل ډېر وستانم. نو په لاس زه دونه هم رایم که نه یم. البته د سهل او زړه ورځې په مناسبت سره زه غواړم چې بیخي ښکلې ورځ ده. ډېره ښکلې ورځ ده. یو خو دا دی چې صفات ورېځې دي، باران دی، موسم ښه موسم دی. او بل له ما سره چې کوم ملګري دي پکې ښه شاعران محترم شاعران ورسره ملګري دي لکه بشرمل صاحب او ته خپله او نور ملګري استادان راسره دي. او بیخي ډېر خوند مې اخیستی دی. راځو بس چې موږ درته زیات راځو. البته نن ډېر ادبي شعرونه مو واورېدل. خاص کار د سنایي د کور زیارت مو وکړ او داسې بیا مګرونه ښه تاریخي ارزښتونه واخیستل. نو نور تاسو نه ستاسو کتونکو ته زما ډېره مننه. نو کتونکو دغه وه زموږ د نن ورځې د سیل دغه لاټکۍ کلیپ و. او دغه کلیپ بیا هم د بشرمل ناصر صاحب په یو بیت باندې پای ته ورسوو. له ده به هیله وکړو چې دغه د لنډ ویډیویي کلیپ په خپل یو ښایسته بیت سره پای ته ورسوي. څوک دې ګلونه په ځولۍ کې ځایولی نه شي. څوک دې ګلونه په ځولۍ کې ځایولی نه شي. څوک دې سپرلی انتظار له ډېره وخته. ډېر اعلی ډېر اعلی.